د ننګرهار ولایت د زندانونو چارو د سمون ریاست او د اطلاعات او کلتور ریاست په ګډو هڅو څو ورځې وړاندې د شیطان لښکر په نوم د کتاب له مخې ازموینه واخیستل شوه چې پکې 1500 زندانیانو ګډون کړی و. د یادې ازموینې مخکښ ګډونوالو ته د مطالعې دود موندلو او هڅونې په موخه یوه ځانګړې ستاین غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د اسلامي امارات یو شمېر لوړپوړو چارواکو، فرهنګي شخصیتونو، د زندان مسؤلینو او سلګونو زندانیانو برخه اخیستې وه. د ننګرهار ولایت د زندانونو چارو د سمون ریاست رئیس مولوي سهیل سید ویل چې له یادې ازموینې 100 تنه مخکښ ګډونوال د ستاینلیکونو او جایزو مستحق ګرځېدلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده، څو ورځې وړاندې د ننګرهار مرکزي زندان کې د شیطان لښکر په نامه کتاب کې ازموینه واخیستل شوه چې د ازموینې ګډونوال تقریبا 1500 کسان وو. د هغو له جملې نه 100 کسه مخکښ ګډونوال دي چې هغو ته د پام وړ جایزې په پام کې نیول شوي دي او لومړي مقام ګټونکي ته لپټاپ کمپیوټر ده او همدغه شان دویم او دریم ته الفجر ساعتونه دي او نورې مختلفې جایزې ورکول کېږي. ښاغلی سعید زیاتوي چې د دغو برنامو هدف د مطالعې دودول، فکري روزنه او د زندانیانو ذهني سکون ته زمینه برابرول دي. موخه او هدف له دغه ډول پروګرامونو نه د مطالعې دود کول دي او د بندیانو وروڼو د مطالعې سره بلدتیا ده او د بندیانو وروڼو لپاره ذهني سکون او ارامتیا په دغه ډول پروګرامونو سره راځي. په همدې حال کې عبدالوهاب په نوم یو بندي چې د شیطان لښکر کتاب په ازموینه کې لومړی مقام ترلاسه کړی، وایي چې دغه برنامه د بندیانو لپاره ډیره مهمه ده او د فکر جوړونې او مثبته لړۍ بللې ده. نوم عبدالوهاب د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ یم. فی الحال په ننګرهار محبس کې دلته بندي یم. اول د شیطان لښکر یو په نوم کتاب و، دلته موږ ته دغه پروګرام جوړ شوی و. تقریبا 10 ورځې مخکې مطالعه وکړله، امتحان یې واخیست، هغې کې زه اول نمره راغلم. په دې برخه کې زه د الله تعالی څخه شکرګزار یم. نو مسؤلینو یو کمپیوټر جایزه موږ ته منلې وه چې هغه یې راکړله. نو په دې برخه کې چې تشویق څخه موږ یوه نړۍ مننه کوو د مشرانو مسؤلینو او موږ د دغسې پروګرامونو د دوام هیله لرو چې مسؤلین دغه پروګرامونه نور هم موږ ته ډېر کړي. د برکت الله په نوم یو بل بندي چې په همدې ازموینه کې ښه نتیجه ترلاسه کړې، وایي چې دغه کتاب ورته ګټور تمام شوی او داسې خبرې یې ترې زده کړي چې مخکې ورته متوجه نه و. نوموړي د دغه پروګرامونو د دوام غوښتنه وکړه. نوم مې برکت الله دی. موږ د شیطان لښکر په نوم یو کتاب کې ازموینه ورکړه، زه خپله پکې دویم نمره شوم او دغه کتاب موږ ځینې داسې شیان را زده کړه چې مخکې په نه پوهېده او اوس په پوه شو. مطالعه ته هڅونه نه یوازې شخصي اصلاح ته لار هواروي، بلکې ټولنه هم له تاوتریخوالي، ناپوهۍ او بېلارۍ څخه ژغوري. العداد مومن، پولیس راډیو، ننګرهار. پولیس د ټولنې خدمتګار